محترم حاضرینو، الله تعالی انسان ته په دنیا کې وجود او زندگی ورکړې ده او د مځکې پر مخ باندې د انسان ژوند او زندگی تیریږي. خو د انسان د وجود او د زندگی سره مخکې د کائناتو کې چې څومره مخلوقات دا ټول الله تعالی د انسان د نفع او د ګټې لپاره پیدا کړي دي. هغه که د مځکو د اسمانو په شکل دي، هغه که د لمر او د سپوږمۍ په شکل دي، هغه که د غرونو د درو په شکل دي، هغه که د دریابو د چشمو په شکل دي. د دې ټولو د پیدا کېدلو مقصد او د دې ټولو د پیدا کولو غرض هغه دا دی چې دا د انسان نفع ده او دې کې د انسان فائدہ ده او دې کې د انسان ضرورت پوره کېدل دي. لیکن انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی هغه د خپل عبادت او د معرفت لپاره پیدا کړی دی. لکه حدیث قدسی دی، الله تعالی انسانانو ته وایي یا ابن آدم جعلت خلقت الاشیاء كلها لك، چې د مځکې پر مخ باندې څومره اشیاء دی د آدم اولاد دا مستا دپاره پیدا کړي دي چې دې کې بستا فائدې، دې کې بستا نفع، په دې کې بستا ضروریات پر کېږي. لیکن وجعلتک لاجلی، ته چې می پیدا کړې د ځان د پاره پیدا کړې. نو د دنیا چې څومره مخلوقات الله تعالی د انسان د پاره پیدا کړې دي، لیکن انسان الله تعالی د خپل عبادت او معرفت لپاره پیدا کړی دی او د هغه عبادت او معرفت په نتیجه کې الله تعالی د انسان ته خپل قرب او ولایت او نزدېکت ور نصیب کړي. زه ډېر ځله دا وایم کچېرې د الله تعالی اراده وي، الله تعالی په عالم الارواح کې ټوله انسانیت ته ولایت ورکولی شي او ټوله انسانیت د اولیاء په شکل باندې جوړولی شي او ټولو انسانیت ته الله تعالی په عالم الارواح کې خپل قرب او نزدېکت او د خپل قرب او نزدېکت مقام او مرتبه الله تعالی ورکولی شي. لیکن الله تعالی د خپل قرب و ولایت او د نزدېکت لپاره یو لار، یو ترتیب، یو طریقه ټاکلې ده چې انسان به پر هغې لار باندې سفر کوي، د هغې لارې منزلونه به طی کوي، د هغې څه وروسته به منزل مقصود چې د الله تعالی ولایت او قرب دی هغې ته به رسېږي. دنیا کې انسان ته الله تعالی سر ورکړی دی، د دې سر دپاره الله تعالی مځکه د سجدې دپاره ورته پیدا کړې ده چې دا سر به د دې سجدې په شکل پر دې مځکه باندې لګېږي. دنیا کې الله تعالی انسانانو ته پښې ورکړي دي او د عبادت دپاره الله تعالی مسجد ورته ټاکلی دی چې پر دې پښو باندې به بنده عبادت په شکل مسجد له راځي. دنیا کې الله تعالی انسان ته لاس ورکړی دی او دې لاس د صدقې دپاره الله تعالی مال و دولت ورته پیدا کړی دی چې په دې لاس به دی د مال و دولت صدقه کوي. او دنیا کې الله تعالی انسان ته اندامونه ورکړي دي او د بدن اعضاء ورکړي دي او د دې دپاره الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه او په سنت باندې د ده دپاره د عبادت طریقې متعارفې کړي دي چې په دې شکل به په دې اندامو باندې ته طریق عبادت کوي او د هغه عبادت رسید کولو څه وروسته به بیا د الله تعالی ولایت، د الله تعالی قرب او چې کوم ستا منزل مقصود دی هغې ته به رسېږي. نو د انسان زندگی بهترینه زندگی هغه ده او د انسان روانه زندگی او منزل مقصود ته رسیدونکې زندگی هغه ده چې هغې د الله تعالی په عبادت کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو کې ور باندې تېره شي. ځکه دنیا کې چې الله تعالی چاته ولایت ورکوي، د ولایت او د قرب دپاره دا شرط نه دی چې هغه سړی به خامخا په هوا باندې الوزي. د الله تعالی د ولایت دپاره دا شرط الله نه دی ګرځولی چې سړی به د اوبو پر سر باندې ځي او د پښې تلې به نه پنودېږي. او د ولایت دپاره دا شی الله تعالی ضروري نه دی ګرځولی چې د انسان څه به کرامتونه او خارق العادت او ناولده ترتیبونه ښکاره کېږي. لیکن د ولایت دپاره الله تعالی یو شی ضروری ګرځولی دی چې د انسان زندگی به د الله تعالی په عبادت کې تیریږي او هغه عبادت به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر طریقه باندې سر ته رسېږي او د هغې څه وروسته به بیا انسان د خپلې زندګۍ منزل مقصود ته رسېدونکی انسان دی. حضرت جنید بغدادي رضی الله عنه رحمه الله ته یو سړی رالی، د هغې سره 10 کاله په موریدي کې تیر کړو
چې کله د هغې سره 10 کاله موریدي و، کله د 10 کاله موریدۍ سه وروسته د حضرت جنید بغدادي رحمه الله سره رخصت اخلي، ورته حضرت ما ته رخصت راکړه زه ځم پر خپله لار باندې. حضرت جنید بغدادي رحمه الله ورته وایي څنګه رالی څنګه ځې؟ ورته رالم د دې دپاره چې دلته به ولایت وي، دلته به کرامت وي، دلته به ناولده ترتیبونه وي، لیکن په دې 10 کاله زندگی کې مې دلته هېڅ نه ولیدل، نو ځکه دې 10 کاله زندگی باندې ورته پښیماني کوم چې در خپل منزله ځان ورسوم. حضرت جنید بغدادي رحمه الله ورته وایي سړی ستا چې 10 کاله زندگی زما سره تېره سوه، په دې 10 کاله زندگی کې زما په زندگی کې تا د عبادت خلاف بل عمل ولیدی؟ ورته وایي نه. ورته وایي دې 10 کاله زندگی کې چې کوم عبادت ما کاوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې مخالفت کې ولیدی؟ ورته وایي نه. ورته وایي چې د یو سړي 10 کاله زندگی د الله په عبادت کې تېره سي او 10 کاله زندگی د پیغمبر علیه السلام پر طریقه باندې تېره سي، زما عقیده کې در دې لوی کرامت او زما عقیده کې در دې لوی ولایت او زما عقیده کې در دې زیات د الله تعالی قرب د بل چا نه په نصیب کېږي. نو مقصود مو دا دی چې الله تعالی انسانانو ته زندگی دا د خپل عبادت دپاره ورکړې ده، چې کومه انساني زندگی د الله تعالی په بندگی کې تېره سي هغه ډېره کامیابه زندگی، او چې کومه انساني زندگی بغیر د بندګۍ څخه تېره سي دا در حقیقت یو خرابواله یو گندگی بس. لکه هغه شاعر وایي زندگی آمد برای بندگی، دا ژوند الله تعالی انسانانو ته د بندګۍ دپاره ورکړی دی، لیکن زندگی بې بندگی شرمندگی. که زندگی کوي او د الله تعالی بندگی نه کوي د دې آخره نتیجه صرف رسوایی او شرمندگی ده، چې هغه انسان ته د رسوایی او د شرمندګۍ څخه بغیر بیا بل څه نه ګوري.